په سعودي عربستان کې یو بل بدلون. د سعودي عربستان لومړنۍ چاقه یا پیړه موډله او ټلویزیوني ویان ده. سلام او مینه قدرمنو او نازول ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، په سعودي عربستان کې په تیرو څو کلونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې په لومړي ځل د فیشن ونې هم ترسره شوې ده. همداراز په سعودي عربستان کې په لومړي ځل د ټیټر یا سټیج ممثله هم را څرګنده شوه او 15 کال وروسته سینما هم خلاصه شوه. تیر کال په سعودي عربستان کې ښځو ته د نامحرم سړي سره یو ځای په ټلویزیون د خبرونو ویلو او خپرونو کولو اجازه هم ورکړل شوه. که څه هم ښځو ته د موټر چلونې اجازه په 2019 کال کې ورکړل شوې ده، خو تیر کال بیا ښځو موټرواني پیل کړه. همداراز روان کال د سعودي عربستان حکومت د سیاحت پراخولو لپاره د بهرنیو هیوادونو ښځو ته د اسلامي لباس اغوستو شرط هم ختم کړ. همداراز له بهرنیو هیوادونو څخه سعودي عربستان ته د چکر لپاره راتلونکي نامحرم ښځې او سړي په یو هوټل کې په یوه کوټه کې هم یو ځای اوسېدلی شي. همداراز څو ورځې مخکې د سعودي عربستان لومړنۍ موټر ځغلونې یا کار ریس ښځه هم را څرګنده شوه او اوس تازه د پلس سایز چاقه یا پیړه موډله او د تلویزیون خپرونو ویانده هم راښکاره شوې ده. د سعودي عربستان لومړنۍ د زیات وزن یا چاقي موډلې په متحده عربي اماراتو کې په یو فیشن پروګرام کې ګډون وکړ چې د تیر کال راهیسې موډلینګ کوي. د عرب نیوز د راپور په وینا غالیه امین د سعودي عربستان لومړنۍ چاقه یا پیړه ښځه ده چې د ټلویزیون خپرونو ویانده ده. د عرب نیوز د راپور په وینا غالیه امین د سعودي عربستان لومړنۍ چاقه یا پیړه ښځه ده چې د ټلویزیوني خپرونو ویانده ده او همداراز د لومړنۍ موډل اعزاز هم ترلاسه کړی دی. هغه د ښځو د کالیو په ګډون د آرایش سامان جوړونکو شرکتونو سره کار کوي. غالیه امین که یو لوري ته د سعودي عربستان لومړنۍ چاقه یا پیړه موډله ده، نو بل لور ته هغه د ښځو د چاق بدن او پیړوالي په اړه هم په خلکو کې عامه پوهاوی ترسره کوي. هغې ته د باډي اکټیویسټ یا د ښځو د بدن یا چاقوالي په اړه د کار کولو لومړنۍ عربي ښځې اعزاز هم ترلاسه دی. هغه وایي چې په عربي هیوادونو کې د چاقې ښځې هم همغه ډول قبول شي لکه څنګه چې نري بدن لرونکي ښځې قبلول کیږي. د عرب نیوز سره په خپله مرکه کې غالیه امین وویل چې که څه هم په مغربي نړۍ کې د چاقې یا پیړې موډلې او ممثلې اوس خلک قبلوي، خو په عربي نړۍ کې یا په منځني ختیځ کې تر اوسه پورې د دوی لپاره ماحول سازګار نه دی. غالیه امین وایي چې په عربي ټولنه او منځني ختیځ کې اوس هم ماډلینګ یا هنر ته په بده سترګه کتل کیږي او په دې برخه کې دلته ډیر کار ته ضرورت دی. هغه همداراز زیاتوي چې چاقې او پیړې ښځې باید د ماډلینګ او هنر طرف ته راشي او په خلکو کې عامه پوهاوی زیاته کړي تر څو په ټولنه کې داسې ښځو ته په بده سترګه ونه کتل شي او نه هم له پامه وغورځول شي. د یادولو ده چې غالیه امین په 2013 کال کې موډلینګ پیل کړ او همداراز په ټلویزیون کې ورسره ویندویي هم پیل کړه چې اوس هغه د ټلویزیون په نړۍ کې هم یو نوم لري. غالیه امین په عربي نړۍ او منځني ختیځ کې د فیشن او موډلینګ په اړه کارکوونکو نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي او همداراز د کالیو ترڅنګ د آرایش د سامان موډلینګ هم کوي. مننه کوم قدرمنو دوستانو، دا د پیړې یا چاقې موډلې غالیه امین په اړه معلومات چې تاسو ته مو درکړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري در سره لایک کړئ او له نورو معلوماتي او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.